پخوا وخت کې به غلامان او مینځي دا دی خرڅېدلې لکه دا څنګه چې اوس ګنجونه لګېږي په دا ساراو کې په ګنج کې بیا پسونه هم خرڅېږي غواوې هم خرڅېږي دا ښارو کې بیا د غواو ګنجې د پسو ګنجې د پلان ګنجې د پلان ګنج نو د غلامانو ګنج به دې له به شاه بادشاه وزیر فقیر هر څوک به راتلي چې غلام به په کار و د خدمت لپاره نو دلته به راوستي او مسلمانانو چې به کوم کافران په جنګ کې ونیول هغوی هم جنګ کوي پر مغالبو به سو الله به فتح ورکړه نو هغه بیا به یې غلامان ته یې جوړول اوس په دنیا کې یو قانون پاس شوی دی د ټولې دنیا تر مابینځ چې غلام او منځ به نه وي نو په لحاظ ځکه اوس هغه نشته زما دلته مقصدي خبره دا ده بیان مې دا دی بحث مې دا دی چې هغه غلامان او منځي چې د کافرانو څخه به ونیول سول او د مسلمانانو سره به یې ورسره ژوند تیر کړي روزنه به یې ورسره وکړه دومره به هوښیاران سولو چې دومره علم به ورڅخه حاصل کړي ادب به ورڅخه حاصل کړي چې په ډیرو ځایو کې د یو منځو او غلامانو الکوانو له امنه سړیانو له امنه منځو داسې جوابونه ورکړي دي چې تی به حیران ورته پاته شي په ډیرو ځایو کې کتابو کې دا واقعیات یاوري راوړي انسان په تاریخ کې کله کله ویني چې ګر سر به حیران ورته پاته شي چې دا څومره عقل دی څومره پوهه ده دا څومره علم دي کړي څه کسانو حاصل کړي نن زموږ په خپل منځو او داسې کې مخ ته شاته ځغلو مخ ته شاته وای او داسې څنګه سنت طریقه نیسي درشول او ډیر به د کسان چې بغیر د عمر کې خپل او 10% طریقه نه کړي ځکه زده نه دغه ډیر بونو یا بي بي سي اوري ځکه ډیر خیره په بي بي سي کې وړي دي سپینځوري بي بي سي اوري زما در د ځوانانو د سپینځور ته په خدای قسم ډیر خشم راځي چې ته په گنج کې چشکه ستاو د گنج سره څه ته له څه در پیښه سمت د ازم سره نه خلاصيږي ستاو د دې پالتو مجلس پیتاوي سره څه بابا خورونی ست سپیو د جماعت کنج ولې ته بل در سټي م پرې ژوندې تبلیغ کې ولارس د خدای نیک بخته د مل بجلیګر سره پرچم کما ته الله پاک وس را کړی چې په مې راز وړاندو سر مې کښتي پسې ملوړي نو زما ګرانو عزت مندورونو خود دې د خیر خواهی پر بنیاد د ظلم پر بنیاد باندې نه بهرحال الله پاک دې هدایت ورته وکړي د هدایت خواست ورته کوو نو څه ورته وایي اوس زه مثال تاسو در کوم چې ستاسو خپل پلار یې ستاسو مشرکای نو اوس د باندې خو لرګی ته نسي راخستلی خو بجارو په قربان به ورته وایي او دغه دعاګانې ورته وکړو چې خدای دې په زړه کې دبا اچي پر دې شپېته او اویا کاله کې یو زوړ سوی خو جوړ نه سوی وي زوړ سوی خو لمونځ دې نه کیږده دا نو ډېره د شرم خبرې راځه بابا چلو دا مقصدي خبره راغله بادشاه رالی منځ رانسي یو منځ ده هغوی قیمت لوړ دی بادشاه ورته وایي چې ښه خیر دا ستا قیمت څنګه لوړ دی زما سره عقل او علم راسره دی ښه په علم او په عقل باندې د انسان په کمال باندې درشه قیمت ډېر لوړېږي ته وګورې موټرانو کې ټیپنو کې په دا کمپیوټرانو کې په نورو اسبابو کې چې څومره کمالونه پکې ډېر عمر قیمت دغه شی ډېر زیاتېږي نو بادشاه ورته ویل چې زه به تا رانیسم خو چلو که تا و ما ته د دې 5 پوښتنو جوابونه راکړل ازادوم دي ام دې رانیسم قیمت یادا کوم ام دې ازادوم ته په ژوند ازادي بیا دې خوښ شو د دې سره کوي نه دې سره کوي ته به یو آزاد مسلمان جوړیږي دې ایمان قبول کړو مسلمان سره ورته شکم و یو سوال دا دی د دنیا قیمتي لباس کوم یو دی بادشاه خو نه دی نه لکه زموږ د 2000 زماني کسان رایت پر بادشاه بالای په عقل په علم په خبرو کې پارسه کې بالای په کمال کې نو خو بیا هم ګردنه شي مثال پردن نو هغه ورته چې دا یو سوال نو هغه وخت بادشاه نو غټ علماء او غټ بزرګان وو غټ نیکان وو نو ورته چې شي دا یو سوال دوم سوال دا دی چې در ټولو بهترینه خوشبوئی کوم یو ده اعلی خوشبوئی دوم سوال دریم سوال دا دی چې در ټولو خوش خوراک کم یو دی دریم سوال څلورم سوال دا دی شاید دغه کم یو دی نرمه بستره کوم یو ده د سکون کور بستره کوټه کوم یو او دا رنګ شایسته ملک په دې دنیا کې کوم یو دی شایسته شهر ملک علاقه وې دی ورته بادشاه ما در څه وګټل زه به ازادي دوه والایم ان شاء الله ځان تیاری پر کول ولاړې ورته لو
پښتو خبره به خبره ولا زموږ ته په شان به نه ول چې نن خبره پښتو د سبا بیا هغه پښتو درغه خله نه راوځي چې پور دی ورکړي هغه پور خبره لا نه بیا پکښي کی یو پلاغ رقم راته خندل کا پور چې دیوړي خیر ول بیا قیمتي لباس بادشاه سلامت هغه د غریب لباس دی چار څومره کاټن جوړ کې چار څومره قیمتي لباس په 1,000 روپۍ په 1,00,000 روپۍ په کروڑ روپۍ د یو غریب ملک د یو سړي د یوې ټای قیمت $2.5 د اوس کې زموږ ته د ملکو کې یو ملک دی داغه د یو سړي ګوټ قیمت تقریبا د ټای قیمت $2.5 به خیر ډیر دي د نه منلو کې ساده د یو ګوټ قیمت چې پالتو شي دی دغه قیمت ایران بس انسان د نه منلو خبرې دي چې دومره د ګوټ قیمت او دا پر عالمي شهرت باندې د ایران نشي په عالمي مارکیټ کې په عالمي ګرته په خبرې نو افسوس د دې وجه دوستانو چې دلته دغه د مسلمانانو ملکونه نن خوار دي ذلیل دي تباه دي برباد دي نو د مظلوم د رړی والا د وجه نه دي تباه دا چې تباه دي دغه د غټان د وجه تباه دي دا چې تباه دي د بی انصافي د وجه تباه دي د ظلم د وجه تباه دي څنګه به ته په نس موړ شو ته د پوره خلاص مثال درته نو قیمتي لباس د غریب لباس دی چې د زرو جوړه قیمت تم نه رسیږي او هغه لباس چې د غریب دی و جوړه لري مې په اختر کې اغوستي منځلي همې په کوزده کې اغوستي منځلي مې په واده کې اغوستي مې د جمعې په ورځ منځلي اغوستي دغه قیمتي لباس د ټوله دنیا د سرو زرو لباسونه نسی ورسره کېدل ورته بیا رښتیا خبره ده دا خبره ده ورته خوشبوئی وي د مور خوشبوئی تر هر څه بالای بیا د خپل اولاد او د بچي د ماشومتوب په وخت بچي د خپل مور پر خوشبوئی پیژني هغه د پردا بویا پردا خپل ولو کاغه هر څنګه یې مورې د سټیم دی چې هغه بيخي کسر ژوند دی چې په میاشت کې دی غریبان نه لمبي خو دی بچی د پاره دغه نه بالا اعلی خوشبوئی نست او کدا بچی د مور پلار په قدر باندې پوسی د غسی په لویوالي کیم د غسی په غټوالي کیم به غسل ورته وکړه صفه کپړی ورته پتن کې خدمت یې وکړي په دې خدای احساس راځي کې الله درته جنت دی په خدمت کې شي دریم سوال خوراک چې بهترین خوراک د دې په سریز نس کې د بادشاه سور سکه په خو ژوند چې ولغه چې کاک چې ول په تیر چې ولا داسې د جوارو او د وربش خوراک دی خو چې وژه دا به د پاره د غوښو دروج بالا تمامې تجربه په وګي په دې خبر بادشاه سلامت بل پښتنه دا کړی د چې نرم او د سکون کور بستر او داسې ځای مسکن کم یو دی هغه بستر د هغه انسان ژوند او ژوندۍ ټوله د سکونی چې هغه په عدل او په انصاف ژوند کوي درغه یو ظالم دغه په کور کې د وسپینې په کور کې هم په سکون نسی دغه نسی وسیدلې نو بچی د خټو په کور کې وسی هغه بچی دغه بستر کې پروتي بیا هم دغه سکون نه یو ظالم انسان په هر شکل باندې ظلم کوي نو دغه انصافدار انسان هغه بستر کور مسکن د وسیځو خدای دی وکي چې غره کې وسیږي د سکون به د بادشاه سره نه تاسو ګوري دوستانو چوپانان زته د پښتنه وکي چوپانانو سره دغه څه ژوندۍ خو کېدای سي د ډیرو سکون بالای د ډیرو د خوشحالي ورته چې دارته وای چې د ټولو شایسته ملک علاقه شهر وطن کوم یو دی ورته بادشاه سلامت زدا آزادي دوه علایم د دې پنځم سوال جواب دی دادی چې د ټولو شایسته ځای وطن ملک او کور او علاقه هغه دا چې د هغه آزاد وي او په کې ظلم نه په کې انصاف وي په کې عدل مشر وي کشر وي ځوان لوی کشنی ټول دی کې بیا ژوند په سکون تیریږي دی کې بیا هم رونا ورځ شپه عدلم پکې انصاف هم پکې کې او هغه آزاد وي څوک په چا باندې کار نه لري مثال دا خبرې نو دغه ملک د دې په سر په دې ټوله دنیا کې هغه کایت شي په کې شین نه خو د دې په سر هغه شین شایسته ملکونه نسی کېدل زما ګران عزت مندورونو دا اره خبره چې راواخه نو یو کتاب خبرې نوري ته کې پټې دي لدی وجه کتا سو غاړي چې خپل تاسو کور یو ښه کامیاب کور سي عدل انصاف او تاسو په کې
دای کوشش وکړي چې هر یو انسان ته حق ورکړي، خپل د انساني حقوق پایماله نه کړي، یو پر بل باندې ظالم نه اوسېږي. که داسې تاسو غواړئ په خپل ژوند کې عدل د سکون غواړئ، نو تاسو عدل له لاسه مه ورکوئ، انصاف د لاسه مه ورکوئ، خیرخواهي د لاسه مه ورکوئ. که تاسو چېرته دا کمې خبرې چې ورته کړي دي ټولې دی خبرې دي چې هغه نښانه یې نه ده خطا کړې.